ته د علي قاتلین منې ته هغوی ته رضي الله عنه وایې ما ته علي رضی الله عنه له پلارم قسم په الله راته ګران ده غړیګه دروغجنه رضي الله عنها دوی ته خو منافقت وایي خو ته د رضي الله ته د علي ته علي منې او ته صبر چالو کېږي بله بلې خوا ګورې دا خپله ماویا مانی کنه معاویه امام حسن منلی ده زه بیا څنګه نه منم څنګه یې منلی دی څه لیونی چرته یې منلی دی دا لیونی وګوره که مې اوس دا پسې درته وښوده چې امام حسن علیه السلام د تا په کتاب کې وایي تر ټولو شیه و ما ته قسم په الله معاویه بهتر ده بیا نه لیونیه ورکشه دا داسې نه دی داسې ویلي دي دا زمونږ امامان نه قولونه پاتې داسې نه دي ته ماویا یو لیونیه داسې نه دي ویلي وښیه ماویا یو داسې کس و خبره واوره نمیک ما بنده داسې کس و هغه حسن سره جنګونه کړي صبر امام علي سره جنګونه کړي دي دلیل وغواړه اوس به چالو کېږي نه دلیل وغواړه دلیل ما ټوله ما دا پړاو کړي دي خبره واوره ته د وخ متیازو هغه وکړه ته لږ ته د پاکیزه هغه باندې لګیا وي که نه خوراک باندې څه دغه خوراک تاسو کوئ چې دا کومه پاکیزه وي نو ته ما دا وایه چې د وخ متیاز دي څه دي دا پاکې دي صبر وکړه چا درته ویلې چې ویې خوره مې خوره بیخي یې مه خوره تاسو ولې خورئ او ولې خورئ ټولې دنیا ته امام عذاب ومنئ ته مذهب کې خو متیازو څکل دي اوس ګوره هغه مسئلې ته زه درته راځم هغه مسئله دي زه پوهم هغه فقهي مسئله ده هغه یوه فقهي مسئله ده مسئله نه دی هغه بالکل مسئله نه دی د پیغمبر بدنامول یو دقیقه او جرنیټره جواب خو اوره نو چې 500 ځایونو ته تختې 500 ځایونو ته مه تخته اوس ګوره یو سړی د په لاره کې روان ده هېڅ شی ورسره نشته اوس خر مړ سوی ده له دې خره نه دی د خپل د مرګ د نجات دپاره خوراک کولی شي که یې نشي کولی څه شي خوراک کولی شي یو سړی ده په دښته کې روان ده هېڅ شی نشته اوس نه اوبه شته نه خوراک شته اوس که دی 5 دقیقې نور پاتې کېږي مړ کېږي اوس د ده په مخ کې یو خر پروت ده مردار شوی ده د دې خوراک دی کولی شي چې دی ژوندی ورباندې پاته شي دا داسې دی څه خوراک کولی شي ژوندی پاتې شي نو اول خبره خو دا د خره غوښه ځای دا مکروه ده ګوره مکروه نه ده خدای دې غرق و تباه او برباد کړه چې په خبره باندې نه پوهېږي زه درته هم چې یوه یوه چې په څه نه پوهېږي زه به دې پوه یې کړم ضد مه کوه زه د پوهوم ته په چې پوهېږي ته بس دا جلي هغه حدیثونه قولونه دا مخکې کوئ څه پیغمبر بدناموي نعوذ بالله دوستانو دې سړي مخکې وویل الاحتجاج الطبرسي وای معاویه رضی الله عنه حسن علیه السلام دا خبره نه ده کړې زه اوس ورته وګورئ جانان لاندې کمنټ کې چار چا توهین لیکي ډایرکټ میوټ کوه دا میخانی والا چې دی ډایرکټ دغه یې که میوټ یې که ښه مسلمانانو دې کتاب ته وګورئ راسه د زړه سره راسه داسې په دلیل خبرې کوه دا مسلمانان به مستفید سي لیکه در سره الاحتجاج الطبرسي دا د تاسې لوی محدث ده د دې دوم جلد ده لسمه صفحه یې ده وینئ که نه وینئ دې کتاب کې وګوره بیا وښیه د جلد څو جلد او صفحه احتجاج دوم جلده صفحه لس ده صفحه لس اوس وګوره له خپلو کتابونو یې خبر لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام بالمدائن کله چې شیو امام حسن علیه السلام په چاقوګانو ووهل په مدائن کې دغه کس وایي زید ابن وهب وایي وایي زه ورته راغلم فقلت ما ورته وویل ما ترى یا ابن رسول الله ته څه اوس وایې څه نظر لري څه وینې فإن الناس متحیرون خلق ټول حیران دي فقال امام حسن علیه السلام فقال ارى زه دا وینم والله دې ما دې قسم په الله وي ان معاویه خیر لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شیعه دې ما دې وایي قسم په الله وي چې معاویه وایي تر دغه شیه وایي ما ته بهتر ده
نه غلطه ما وایه وایي الله اکبر ولله الحمد. د ماویه او د ماویه خلک دغه د کوم شیا دي دا ما لیدلی دی که نه د ما تفصیل آرس ما لیدلی دي هغه وایي چې دغو شیاونه یعنی چې دغه شیا دي چې د ما سره دي دینه د ماویه الان کې دغو خلکو ته پته ده چې ماویه غلط دی خو بیا هم ورپسې دي يزعمون انهم لي دماشا يويزانون رابولي لي عربيك يزعمون انهم لي شيعة سدوي واي ما تزانون دماشا يويزانون بولي واي معاوية ويلا دي طولو رانتا بهتر ده دز مخي وايا ولي وابتغوا قتل دي ودي ما دي قتل اراده کړو دي ما مالونه او پیسې غلا کړلې دي ما مالونه چور کړل پیسې وای دي ما غلا کړلې والله لئن اخذ من معاويه عهدا وای کزه چیر لا معاويه رضی هنا عهد واخلما او دي خپل وینو دي ساتنو او دي خپل اهل بیت دي ساتنو دي پاره والله معاويه رضی هو بوي دي ما ویني موساتي دي ما اهل بیت مو موساتي دا ټول خبر ان تر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله اخر کې بلډازو الله اکبر ولله بلډازو دا تاسو ته ترجمه هم غلطي کوي او تاسو خرب ته ناست افغانستان کې الله اکبر خلق مې هم ټول عمر جهادونه دغه فیک جعلي جهادونه مو وکړل ټول مسلمانان بند کړه اوس وګسه د موږ دی لیدونکو ته د خرو ویل د تا پلار خر ده سټاپ مور خلا ده نه وګسه ته خر یې له خرونه پیدا یې که تا ته ځان خر د ما دلته د مسلمانانو توهین به نه کوې تا ټوله نه څه اوس به بچو کنځلې کوې اوس به کنځلې کوې ما ته ووایې تا ټول عمر ما ته وایي د مالک دلته به مسلمانانو ته نه وایې مسلمانانو ته به خر نه وایې که خر له خره پیدا نه وایي مسلمانانو ته به د خره نه ویل اوس راځو تخت یې بنه بچای چې اوس مې ثابت کړه چې اوس مې درته ثابت کړه چې امام حسن علیه السلام وګسه اوس میټسه چې امام حسن علیه السلام ویل دي چې معاویه تر دې خبيث وشیو وای ماته بهتر ده تر دې مرتد وشیو ماته بهتر ده د تا کتاب وای د تا محدث وای د تا خوارجی تخت بنه اوس به تخت اوس به غیرتای اوس به تخت ما ته وای دلته به مسلمانانو ته توهین نه کوي مسلمانانو ته توهین زنه کوم توهین د تکای ها دا اوس تا وکړه ودی الله بندنه دی ویل وای دا خر درته ناس دی ودی کړل کې دی ونه کړ خو درته ناس دی کنه دا وخت سناریوم ته لګي غلط ترجمه ورته کوي هغه هم تا سناری لګي زخره زلات نو زه خو ستا په شان تم ناس تم خري من رأى في نفسه فقد رأى في غيره دومره شنه د بيدي چې بل لار ورته پیدا نسی نو اتی په توهین او په سپکاوي شروع کړي د هر مسلمان د چپلقي بلا درو ګرځيګا د هر مسلمان د چپ دلته ګوریا دا ګور د څه جواب نه دور کړی تر اوسه ودلته سلاسي دلته تاته دا ټول مسلمانانو ته بلاد دي مسلمانانو درو ګرځيګا بلاد دوی دي چپلقو درو ګرځيګا ما ته نرس دي مال لما سره دي کار د کله دي مسلمانانو سره ما ته نرس ما ته توهین وکړه ما ته کنځلي وکړه دي تاسو دا مذهب ده دا معاویه هو دا حسن علیه السلام چې در نبی زاره ده چې وای معاویه لدی مرتد شیو وای ما ته بهتر ده دي تا امام وای خو په همدغه خاطر چې د دلیل میدان کې ته توهین او سپکاوي او کنځلو ته ورسېږي دی بل خونه یاسته دلیل راکړه راسه دی وخت میتیازي اوس ګوري دی وخت میتیازو مسأله څه شي دی وخت میتیازو په دې کې دی اهل سنت والجماعت دی فقها او اختلاف ده دي چا اختلاف ده د فقها جماعت او دی فقها او په اختلاف احناف ورته حرام وای ځکه الحمد لله خپل حنفیم دی وخت میتیازي خورل جائز نه دي ځکه موږ روایت لرو چې پیغمبر علیه السلام د قبر عذاب لبولونه ده بیا نور داسې روایتونه دي چې په حرام او علاج مکوي بیا هم داسې نور روایتونه دي چې د دې روایت یو خاصه موقع په خاص وخت کې لیکن بعضی د موږ فقها داسې هغه وایي چې کله د خېټه خرابه سوه لا علاج یو قسم مرض ده چې هغه د خېټې علاج په بل څه نه کیږي
لکه اوس مخکې چې مې مثال درکړل الله جل وعلا وایي وانما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر چې تاسې دغه سرکشه اوس غوږ چې تاسې غول هم خورئ زه اوس دا هم درته ښیم پسې دا هم درته ښیم د تعالی کتاب نه درته ښیم او دا به ډېره جالبه وي چې تاسې د امامانو غول هم حلال ورته وایي وایي خوري نوشیجانې کړي میتیاز هم خوري نوشیجانې کړي اوس یې درته ښیم د تعالی کتاب نه اوس ګورئ لکه د اضطراري حالات چې یو څوک راسي په لاره کې دی مړ کېږي نو ده ته مردار خوراک هم جایز ده ودې کړي ژوندی ورباندې پاته سي اوس که یو څوک دومره هغه خېټه یې خرابه وي بعضې فقها چې وایي بعضې فقها چې وایي که د بل څه سره علاج نه کېدل د یو خله میتازو سره د هغه علاج کېدل ویې کړه لیکن ډېر داسې فقها دي چې هغه وایي چې نه اوس مې کوئ نبي علیه السلام په هغه خاص موقع باندې خلقو ته ویلي وو چې تاسې دا کار وکړي لیکن اوس راسه زه د تا په دې کمپنۍ کې زه له دې نه تر دې نه بل شی پسې درته وښیم فقهي مسائل که اوس راخلې تا امام خوئي وایي که دا اوس راغلی و د دې شباب وایي که دوی ښځه په بازار کې را روانه کړې وه که یې ښځه وایي په بازار کې را روانه کړې وه او تږی شولې نو بالکل د دې شباب ښځې ته وایي ورته چې دا سینه دې په دغه کې عبایه کې راته راوباسي زه شیدې وچښم وایي لا بأسه وایي لا بأسه په بازار کې باړه چنار کې چې وایي ښځې روانې وي که اوبه نه ولې او د ښځې شیدو مې وچښلې که یې خپل خاوند چښي وایي پروا نه کوي او که یې بل چاته ورکوي دا د تا امام خوئي وایي صراط النجا کې اوس یې درته زه په ثبوت خبرې در سره کوم تاسې مسلمانانو وګورئ اوس مې درته وویل چودري قاري صاحب کیمره غټه کوم هغه خو راباندې کړل هغه اکاونټ مې کش کې داسې پاتې سوی وی دا موږ لیدونکو موږ دومره غیرت ورباندې کوو چې د یو چا به د خبرو مو نه ورباندې لورېږي خو لیکن دوی د ما هغه اکاونټ اخر شهید کړل اخر یې د ما اکاونټ پې را شهید کړل